نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای و یو مسلمان راولګېدو په بل مسلمان نه په دنیا کې یو تکلیف لر کو ستا پر رور باندې په گاونډي باندې په یو مسلمان باندې تکلیف ته او تا ته دا تکلیف په دنیا کې لر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د دنه به الله فورز د اخرت تکلیف لري کی بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ومن یسر علی معسر یسر الله علیه فی الدنیا والآخرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای په دنیا کې دی په یو مسلمان باندې اسانتیا راوستا قرضدار دی او تا ته پته وه چې د قرض ورکولو طاقت نه کېږي نو تا ورسره امداد وکړو یا پستا پیسې قرض دی او ته پوهېږي چې دې ماله قرضه راکولی نه شي نو قرضه دې ورته څه کړه معاف کړه په کور کې خرچه نشته دی ته لاړې خرچه دې ورله راوړه غریبي وه تنګدستي وه تا ورسره لاس وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یسر الله علیه فی الدنیا والآخرہ الله به په ده باندې په دنیا او په آخرت کې سپکاوی راولي مونږ ته خلک ټلیفون وکړي که نه یاره مال کې مې برکت نشته دی پیسې مې نه زیاتېږي زه ورته وامه د خپل وس مناسب غریب له صدقه ورکوه نو هغه ما ته مولوي صاحب ما سره خو نشته نو صدقه زه څه ورکړم نظام چې 10 روپۍ در سره دي نو 2 روپۍ ته نه صدقه ورکړه دا خو لازمه نه ده چې ته ډېره ورکړې د خپل وس مناسب روزانه د خپل مال نه غریب له صدقه ورکوه ګوره چې الله تبارک وتعالی تعالی څومره پیسې درکوي ستا په مال کې الله څومره برکت اچوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا د یو غریب سره امداد وکړو تعاون وکړو سپکاوی پې راوستو یسر الله علیه فی الدنیا والآخرہ الله به ورله په دنیا او په آخرت کې په سپکاوی راولي دنیا کې به ورله الله رزق حلال ډېر ورکړي او په آخرت کې به پې هم الله سپکاوی راولي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی ومن ستر مسلما ستر الله فی الدنیا والآخرہ چا چې په یو مسلمان باندې فرده راواچوله چا چې په یو مسلمان باندې په دنیا کې فرده راواچوله ستر الله فی الدنیا والآخرہ الله تبارک وتعالی په دې انسان باندې په دنیا او په آخرت دواړو کې فرده راواچي انسان کمزورې دی ګناه به ترې نه کېږي ما تعالی الله سترګې راکړي کېدای شي مونږ په ګناه وینو یو انسان دی په غلطۍ ولیدو په ګناه دی ولیدو پرده پې راواچوه فرده پې راواچوه د هغه خبره په کلی مخ وروه ستر الله فی الدنیا والآخرہ الله تبارک وتعالی په دنیا او په آخرت کې په تا پرده راواچوي کو دا دې خوښی چې زه په دنیا کې رسوا نشم که نه نو بل سړی مه رسوا کوه کو دا دې خوښی چې ما باندې خلکو په دنیا کې فرده راواچولی که نه په بل مسلمان باندې فرده راواچوه کو دا دې خوښی که نه چې ما په عزت ژوند تیر کړی د بل د عزت خیال وساته حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی چې کله یو مسلمان د بل مسلمان په بېعزتۍ پسې شو الله تبارک وتعالی به دې بېعزته کړي اگر چې د خپل کور په کوټې په ګوټ کې ولې نه وي ته د خپل کور د کوټې په ګوټ کې ناسې خو که د بل مسلمان بېعزتي دې غوښته الله به دغلته رسوا کړي او بېعزته به دې کړي نو مسلمان باندې څه راچوه فرده راچوه نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ومن ستر مسلما ستر الله فی الدنیا والآخرہ چا چې په یو مسلمان باندې را فرده راواچوله الله تبارک وتعالی په ده باندې فرده راواچوي په دنیا او په آخرت دواړو کې یو مطلب د حدیث مبارک دا دی دویم مطلب دا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ومن ستر مسلما ستر الله فی الدنیا والآخرہ یو کس دی غریب دی جامې نشته بربند دی بچی بربند دی کپړې نشته دی کو ده هغه ته کپړې واغستې د هغه بدن یې پټ کو د هغه کور والی کپړې واغستې د هغې بدن یې پټ کو ستر الله فی الدنیا والآخرہ الله تبارک وتعالی به دې پټ کړي په دنیا او په آخرت دواړو کې یو مسلمان ته د کپړې واغستې او ور دې کړي چې د هغه بدن پې پټ شي الله تبارک وتعالی به تا پټ کړي په دنیا او په آخرت دواړو کې به تا پټ کړي بهرحال یو بل سره امداد پکار دی د یو بل سره تعاون پکار دی انسانان یو ګناه برانه کې